د برتانیې د جنوب په سوري هیلز سیمه کې د جیترو کریپ کارځای ته یو لوړپوړی میلمه راغلی. دلته د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن پر مومي مجسمه کار کیږي. هغه به د برتانیې د پخواني لومړي وزیر وینسټن چرچل ترڅنګ ودرول شي چې پر مجسمه یې کار روان دی. This beginning stage is really about sort of لومړي پړاو کې د سر investigating شکل ارزول کیږي او د the form ځینو of his شکلونو head د ماډلونو تمرین هم کیږي. practicing sculpting some of the یعنی لا shapes. دلته د څېرې So خطوخال او nothing نور جزئیات to do with نه دي مطرح. features or details at this stage. دا مجسمه د امریکا د جنوبي ډیکوټا ایالت د ولسمشرانو د مجسمو د ملي میوزیم په فرمایش جوړیږي. دغه هنرمند پر ماډل 4 اونۍ او د موم د بشپړې مجسمې پر جوړولو له 3 تر 4 میاشتو پورې کار کوي. دغه برتانوي د مجسمې جوړونې د هنر په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. هغه خپل کار د لندن د عمومي مجسمو د مادام توسو په مشهور موزیم کې پیل کړ. هغه دلته د پاول میکارتني، فین بینګ بینګ او د لودویګ فان بیتهوفن مجسمې جوړې کړې دي. What interests me about the people I sculpt is that د هغو everyone is انسانانو completely انفرادیت individual تر نورو هر and څه زیات راته capturing مهم وي چې زه یې what ماډل it جوړوم. is about someone that makes them look هغه that څه way. موندل چې دا نفر It can be مشخصوي almost a مراقبې meditative ته نږدې عمل وي. experience, you know, just getting lost in یعنی څوک in the په دې forms and شکلونو the او shapes that خاکو you're کې sculpting. دومره ډوبیږي چې هیر then یې you سي forget چې about دم ګړی پر چا کار who کوي. it is that you're actually working on. جیترو کریپ د اړونده کسانو د مجسمې جوړولو تر مخه د هغوی پر عکسونو کار کوي. په ډیرو لږو مواردو کې یو ژوندی ماډل مطالعه کیږي، ځکه چې هغه هڅې هم زیاتره پر شکلونو تمرکز کوي. The amount of research دا that I چې do تر on کومه a, حده on د a یو نفر په اړه character معلومات راټولوم په دې پورې اړه depends لري چې د هغه really د how شخصیت much سره they څومره interest me. علاقه لرم. But I زما don't په think فکر it's دا هرومرو ډېره اړینه هم strictly ده چې د necessary چا مجسمه چې to know جوړوم everything په about اړه یې په هر څه the individual وپوهېږم. I'm sculpting. د خطو د یو ماډل جوړېدو وروسته دغه همکاران ورسره په نورو کارونو کې مرسته کوي. لومړی په سیلیکون کې قالب اخیستل کیږي. د سرونو لپاره بیا د موم ځانګړی ترکیب د سیلیکون په دغه قالب کې اچول کیږي. ویښتان یې په دقیق ډول یو په ګوتو کې ښول کیږي. د یو بل د پاسه د غوړو څو رنګونه بیا د دې باعث کیږي چې ویښتان اصل ته ورته برېښي، لکه دلته د امریکایي نطاقې اوفرا وینفري ویښتان. جیترو کریپ په 2014 کال کې په خپل کار پیل وکړ او په کاریکاتوري مجسمو یې لاس پورې کړ. هغه د مانویل مکرون، ایلان ماسک او د برتانیې د شاهي کورنۍ د یو شمېر غړو کاریکاتورونه جوړ کړل. The process of sculpting a realistic head د یوې and حقیقي sculpting a مجسمې او د caricature یوه head are کاریکاتور quite د سر similar, د جوړولو really. کار ډېر ورته والی لري. The difference being توپیر in the یوازې په degree کچه یا اندازه کې you دی. exaggerate د the کاریکاتور things د that you جوړولو notice. پر وخت هغه څه چې We would برجسته وي receive پکې افراط کیږي. sketches, موږ د caricature کاریکاتور sketches, لپاره طرحې ترلاسه کوو، which we'd خو work د خپل from, سبک د څرګندولو but there's لپاره still پکې quite a ډېره lot of ازادي freedom لرو. for په us طنزیه to مجسمو add کې مې our دا own څه ډېر style. خوښیږي. That's really what I enjoy about caricature sculpture. د کریپ په اند د جو بایدن ځانګړنه د هغه خندا ده چې غاښونه یې پکې سپین ځلیږي او ورسره یې مخ هم یو څه کږیږي. آیا دا څه به د یوه کاریکاتور یا کارتون لپاره مناسب وي؟ Probably will do a په ډېر caricature احتمال سره به زه sculpture د جو بایدن of یو Biden. کاریکاتوري یا کارتوني I'm مجسمه warming هم to جوړه کړم. his د head هغه as پر I work حقیقي on it, مجسمې sort د of کار په ترڅ کې به بیا د دې seeing the امکانات ووینم. possibilities in it.